نشست مشترک میان جوانان و فرهنگیان از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر برگزار گردیده بود. در آن شماری از مسئولان محلی، عالمان دین، جوانان و فرهنگیان اشتراک ورزیده بودند. شرکت کنندگان در نمودن همچو برنامه‌ها را مهم خواندند و نقش جوانان و قلم به دستان را در عرصه محو مفکوره‌های بیگانه و ذهن‌سازی اسلامی در جامعه و تقویه نظام اسلامی، حمایت از نیروهای امنیتی و از بین بردن دسایس دشمنان وطن اساسیات کردند. نظام چې بقا پیدا کړي او نظام چې محکمیت پیدا کړي، محکمه کیږي، په هغه ته قلمي او زباني جهاد ضرورت شته. چې له وخت نه ښه استفاده وکړي، سالمه استفاده وکړي او له شته امکاناتو نه کار واخلي، څه چې په لاس کې هغه استعمال کړي. همچنان شماری از مسئولان مبارزه فکری و قلمی را در شرایط کنونی مهم یاد کردند و افزودند که جوانان و فرهنگیان باید از نقشه‌ها و دسته‌های دشمن آگاه باشند و در برابر آن با نوآوری فرهنگی اقدام کنند. باید بگی که زور مطالعه وکړي، یغه څومره هدف دي د غرب دا څنګه دا دقیق مطالعه او دیم دا د موږ چې موږ اولویتونه درک چې په دې وخت کې موږ اولویت څه ده. مثال پاکستان موږ سره بدمعشي کوي، موږ ته دمکیانې، موږ ته اخطارونه راکوي، نو موږ څه رقم تیار دي پاکستان سره جنگ ته؟ دا خو صرف په سرحد باندې څو سرکندونکي ځوانان دي، هغه به جنګېږي که موږ او تاسې به یو. قابل ذکر است که پس از حاکم شدن دوباره امارت اسلامی در کشور، ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی را برای جوانان و فرهنگیان در این ولایت راه اندازی نموده است.